سلامونه دوستانو. په دې لړۍ او په دې فصل او څپرکي کې غواړم په اړیکو دوستانو بحث وکړو. زه په دې باور یم چې تاسو ټول په دې پوهیږئ چې اړیکې د انسان په ژوند او زندګۍ کې خورا ډېر مهم دي. انساني اړیکې زموږ د دې لړۍ یوه لویه برخه او یو لوی مورد ده. موږ غواړو په دې لړۍ کې په انساني اړیکو خبرې وکړو. موږ په دې لړۍ کې د کورنۍ اړیکو، د خپلوانو په اړیکو، په اداره کې په اړیکو، په ټولنه کې په اړیکو، له خپلې مېرمنې سره په اړیکو، له خپل پلار سره په اړیکو، له خپلو مسیانو سره په اړیکو، له خپلې مور سره په اړیکو، له خپلو بچو سره په اړیکو او په ګڼو هغو اړیکو غواړم بحث وکړم. دا لړۍ کوم چې په انساني ژوند کې مهمه دي، اړینې دي او ارزښتناکې دي. او دا هم غواړم ووایم چې د دغو اړیکو او د دغو روابطو ارزښت، اهمیت او نقش خورا ډېر دوستانو. موږ ډېر زیات اړتیا او ډېر زیات ضرورت لرو اړیکو ته. زه فکر کوم چې د افغان انسان یوه لویه نیمګړتیا او یو لوی مشکل، یوه لویه ربړه او ستونزه اړیکې دي. که موږ ښه اړیکې درلودی موږ به جنګ نه کوو. که موږ ښه اړیکې درلودی موږ به پرمختګ کړی وای. که موږ ښه اړیکې درلودی موږ به وده کړې وه. موږ به یوه متمدنه، یوه پرمختللې ټولنه وو. زه فکر کوم چې په ډېری مواردو کې زموږ اړیکې او روابط وران دي او دغه ورانښت او دغه ورانوالی د دې لامل سوی چې موږ په ګڼو مواردو کې له بدمرغیو، له بدو ستونزو او بدو پایلو او بدو مسایلو سره مخ شو. نن سبا چې موږ له هر څه ډاریږو، بیریږو او ستونزه پکې لرو، د یوې ناوړې اړیکې پایله او نتیجه ده. زه باور لرم چې تاسو ډیری دوستان چې اوس ما اورئ له خپلو کورنیو اړیکو سر ټکوئ، له خپلو خپلوانو سر ټکوئ. تاسو به لیدلي دوستانو په افغانستان کې ډیری هغه خلک خبرې نه سره کوي، هغو خلکو مړی او ژوندی سره شکولی چې ډېر خپل دي. تاسو معمولا له هغو خلکو ډېر ناراحت یئ چې د کور غړي مو دي. تاسو لاړ شئ اداراتو ته، تاسو ورسئ په رسمي ادارو ورننوځئ، تاسو به ووینئ چې هلته اړیکې څومره وران دي، څومره خراب دي، څومره ستونزمن دي، څومره خلک له دغو اړیکو او له دغو روابطو سر ټکوي او څومره ترې په اصطلاح تر پوزې راغلي. ټولنه کې هم راوځئ ټولنې ته. حد اقل زه چې په کابل کې ژوند کوم، که زه وغواړم په ورځ کې 10 جنګه کولی سم، یعنې 10 کسه دا اوس دستي زه له دغه دفتره وځمه له دې خپرونې 10 کسه ما سره په ټولنه کې جنګ کوي. که زه دا اوس یو ادرس له چا نه وغواړم او سر پرې خلاص نسي، په دویمه خبره کې مې بیا کوي، وایي ځه وروره زه خو دې نوکر نه یم چې دلته به تا ته ادرسونه در کوم، پاتې به در کوم. برعکس که په نورو ټولنو کې، مثلا که په بلجیم کې، که په امریکا کې، په هالند کې، تاسو یو څو دقیقې چېرته داسې خواشینی ناست اوسئ، ډېر زر خلک راځي او له تاسو نه پوښتنه کوي چې خیرت خو ده، کومه ستونزه لرې، زه کومک در سره کولی شم. برعکس دا مورد په افغانستان کې نه پیښیږي، ډېر کم او ډېر نادر پیښیږي دا وضعیت. حالان چې موږ د انسانیت، د مومنتیا یا د اسلامیت دوام کوو، له ټولو نه ډېره کوو او موږ دا وایو چې موږ ورونه یو سره، ټول انسانان سره ورونه یو. دا چې ولې دا اړیکې مهمه دي، ولې غواړم په دې لړۍ کې ټول بحث او ټولې خپرونې په دې اړوند ولرم، د دې لپاره څو دلیل تاسو سره شریکوم دوستانو. لومړی مورد او دلیل چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه اروایي روغتیا ده. تاسو هله دوستانو اروایي روغتیا احساسوئ، تاسو هله روغ پاتې کیږئ، تاسو هله ځان ته روغ ویلی سئ چې له اروایي اړخه روغ اوسئ. تاسو هغه وخت کولی سئ دغه اروایي روغتیا روغه وساتئ چې ستاسو اړیکې روغې. تاسو څه وخت په ژور خفګان اخته کیږئ؟ تاسو څه وخت نشي توکو ته مخه کوئ؟ تاسو څه وخت د یو انسان وهلو او ټکولو ته مخه کوئ؟ تاسو څه وخت راپاڅېږئ او یو انسان تخریبوئ، سپکوئ، حسادت ورسره کوئ، تعصب ورسره کوئ؟
هغه وخت ستاسو اړیکې ورسره وران سي. که تاسو خپله اړیکه خپل روابط ښه ساتلي وای، که تاسو خپله اړیکه او خپل روابط ښه سمبال کړي وای او پام مو ورته کړی وای او د مدیریت مو کړی وای د اړیکو، تاسو هیڅ مجبوریت نه درلوده چې جنګ وکړئ یا یو څوک تخریب کړئ یا یو څوک وټکوئ ویې سپکې کړئ. یو مورد یعنې اړیکې زموږ له روغتیا سره نیغ په نیغه اړیکه لري. دوستانو موږ باید خپله اړیکې او خپل روابط ښه وساتو تر څو زموږ روغتیا سمه او ښه واوسي. دویمه مسله د ودې ده دوستانو، او د تولید مسله ده، د یوې لاسته راوړنې مسله ده. تاسو څه وخت وده کوئ؟ تاسو څه وخت یو پرمختللی انسان ګرځېدای شئ؟ څه وخت کولی شئ پرمختګ وکړئ؟ څه وخت کولی شئ ټولنې ته یو تولید ورکړئ؟ څه وخت کولی شئ لاسته راوړنې ولرئ؟ هغه وخت ستاسو ښه اړیکې او ښه روابط ولرئ. په ښه اړیکه او ښه رابطه کې تاسو کولی شئ وده وکړئ، پرمختګ وکړئ او خپلې ټولنې ته او خپل ځان ته یو څه ولرئ. د ودې او تولید لپاره تاسو اړیکو ته ضرورت لري، تاسو باید اړیکې ولرئ. بل مورد د استعدادونو ځلېدل دي، یعنې تاسو هله کولی شئ خپل استعدادونو ته وده ورکړئ، تاسو هله کولی شئ راوځلېږئ، خپلو استعدادونو ته پراختیا ورکړئ او هغه استعدادونه او اړتیاوې چې تاسو لرئ هغه پراخ کړئ، ستاسو په یوه اړیکه کې واوسئ یا ستاسو اړیکې سم واوسي. که تاسو سم اړیکې ولرئ، سم روابط ولرئ، ښه اړیکې او ښه روابط ولرئ، تاسو کولی شئ په هغو اړیکو کې د هغو اړیکو په ترڅ کې او په برخه کې په لمن کې خپل استعدادونه او خپلې وړتیاوې راڅرګندې کړئ. اما که تاسو یوازې واوسئ یا ستاسو اړیکې ناوړه واوسي، نامطلوبه واوسي، ناسمې واوسي، تاسو نسئ کولی چې خپلو هغو هیلو ته او اړتیاوو ته چې لرئ په یو ډول ورسېږئ او هغه نفوذ او هغه څه چې غواړئ هغه ترسره کوئ ولرئ. تاسو د خپلو اړیکو لپاره، د خپلو روابطو لپاره، په دغو اړیکو او روابطو کې تاسو یو ډول خپل استعدادونه غوړولی شئ. که نه هر څوک به ستاسو د استعدادونو او وړتیاوو معنی وکړي. څلورم مورد اړیکې تاسو ته باور درکوي، یعنې تاسو په یوه اړیکه کې د رهبرۍ قوه پیدا کوئ، تاسو په یوه اړیکه کې ځان قوي احساسوئ، تاسو په یوه اړیکه کې خپل دریځ پیدا کولی شئ. حتی اجازه راکړئ دا ووایم چې تاسو په اړیکو کې هویت پیدا کوئ. تاسو چې کوم هویت انسټالوئ یا په ځان کې یا په خپل وجود کې جوړښت پیدا کوي ستاسو هویت، د دې یو لوی برکت ستاسو اړیکې دي. یعنې تاسو په اړیکو کې کولی شئ د اړیکو په وسیله، د اړیکو په ذریعه، د اړیکو په ترڅ کې تاسو کولی شئ یو ډول خپل باور خپل کړئ. تاسو پوه شئ چې تاسو څومره پیاوړي، څومره تکړه او څومره نه پیاوړي او ناتکړه یې. همدا ډول اړیکې تاسو ته ډاډ درکوي، ډاډ هم درکوي، ډار هم درکوي. تاسو څه ډول اړیکې لرئ؟ هر څومره مو چې اړیکې ناوړې وي ډار به در سره وي، تاسو به ناامنه یئ. هر څومره چې تاسو خپل اړیکې ښه وساتئ، هر څومره چې تاسو خپل اړیکې مثبت وساتئ، په همغه کچه او په همغه اندازه به مو ډار او ډاډ در سره وي. څومره ډارېږئ اړیکو مو هغومره خرابه دي، څومره ډاډمن یئ اړیکو مو همغومره ښې دي. شپږم مورد چې غواړم اشاره وکړم هغه د حساسیت مسله ده، هغه د جدیت مسله ده. تاسو څومره جدي یئ، څومره حساس یئ، څومره کولی شئ یو زغم وکړئ، څومره کولی شئ راوپارېږئ یا طغیان وکړئ یا جنګ وکړئ، حمله وکړئ. دا ټول د دې اغیز او نقش ده، ونډه ده چې ستاسو اړیکې ښه نه دي، ستاسو اړیکې ښه دي، تاسو اړیکې ښه دي، تاسو زغم ښه ده، تاسو زغم په اړیکه کې پیدا کوئ، تاسو تحمل په اړیکو کې زده کوئ. او په دغو مواردو او په دغو دلایلو موږ باید اړیکې ولرو، ښه اړیکې او ښه روابط ولرو. وروستی پیغام چې غواړم اشاره وکړم دوستانو هغه دا ده چې موږ اړیکو ته اړتیا لرو. اړیکې زموږ ضرورت ده. موږ
په اړیکو ژوند کوو دوستانو، نو که اړیکې مو هر څومره ښه خواږه او صمیمي، په همغه اندازه به په همغه کچه به موږ په خپل ژوند کې بریالي، صمیمي او پرمختللي اوسو. سلامت اوسئ. مننه.